دا هم بشپړ خبرونه زه نیکمرغه الکوزه یم. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د تر ټولو ستر مهم پوځي مرکز باګرام هوایي ډګر ته نږدې ځانمرګي برید شوی دی. د پروان پولیسو ویلي ځانمرګي برید د باګرام ولسوالۍ په ناصرو سیمه کې شوی دی. طالبان وایي برید د بهرنیو ځواکونو په کتار شوی او هغوی ته یې درنده مرګ ژوبله اړولې، خو په افغانستان کې میشتو امریکایي ځواکونو په دې اړه څه نه دي ویلي. ناټو د حزب اسلامي او افغان حکومت ترمنځ د سولې د خبرو هرکلی وکړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني په بروکسل کې د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو د 2 ورځنۍ غونډې په پای کې وویل له حزب اسلامي سره د سولې خبرې به نور مخالفو وسلوالو ډلو ته د روغې جوړې لپاره لار پرانیزي. د ناټو عمومي منشي اینس ټولټنبرګ هم د سولې پر هڅو ټینګار کړی او د افغانستان د ستونزې د حل لپاره یې سیاسي جوړجاړی غوره بللی دی. د ناټو سرمنشي د وسلوالو ډلو او حکومت ترمنځ د سیاسي جوړجاړي لپاره د پاکستان رول مهم ګڼلی. پاکستان وایي چې د روان میاشتې له پای وروسته به هیڅ افغان ته له ویزې پرته په تورخم د اوښتو اجازه ورنه کړي. په کابل کې د پاکستان سفارت مطبوعاتي مشاور اختر منیر رسنیو ته ویلي چې حکومت یې غواړي د تورخم بندر په اړه ځینې نوي اقدامات وکړي. د اختر منیر په وینا دوی به د روانې میاشتې د 31 نیټې وروسته افغانانو ته اجازه ورنه کړي چې له ویزې پرته پاکستان ته لاړ شي. د اختر منیر په وینا له دې اقدام څخه موخه دا ده چې پر ګډه پوله د قاچاق او غیر قانوني تګ راتګ مخه ونیول شي. افغان دولت داسې راپورونه ترلاسه کړي چې په سوریه کې د حکومت او مخالفې ډلې په لیکو کې افغانان جګړه کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي کره شمېر یې ځکه نشي معلومولی چې په سوریه کې سفارت نه لري. افغان ځوانان پر دغې چارې سخت اندېښنه ښیي. هغه راپورونه بالاخره رښتیا شول چې په سوریه او عراق کې افغانان د جګړو په لیکو کې دي. د راپورونو پر اساس ګڼ شمېر افغانان د سوریې حکومت په ملاتړ او د مخالفو جنګیالیو په لیکو کې د پیسو او امتیازاتو په بدل کې جګړه کوي. اوس د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم دا مني چې په دغو هیوادونو کې افغانان د پردیو ګټو لپاره جګړه کوي. ویل کېږي تر ډیره دغه افغانان شیعه وګړي دي. دا ګزارشونه را رسېدلي چې افغان جنګیالي په دواړو کرښو کې هم د بشار اسد په پلوي دولت په پلوي هم د بشار اسد دولت په خلاف په جنگ بوخت دي. متاسفانه آزاد وایي د شمیر په اړه معلومات نه لري ځکه چې افغان حکومت په سوریه کې سفارت نه لري. زموږ مشکل دا دی چې موږ په هغه کې هغه نه لرو، سفارت نه لرو په سوریه کې. او سوریه اوس تاسو پوهیږئ چې حتما باید ګزارش هم ولوستی وي، هلته جګړه په داسې یو هغه دی چې ډېر جنګي حالت ډېر هغه دی پیچلی دی. نو همدې لپاره زموږ لاسرسي خپله دننه سوریې ته لږ څه مشکل دی. دوی وایي په عراق، ایران، ترکیه کې یا افغان سفارتونو ته دنده سپارلې چې ولې دغه کسان د پردیو ګټو لپاره جګړه کوي. څه موده وړاندې ایراني رسنیو راپورونه خپاره کړي وو چې ایران تر ډیره هغه شیعه افغانان د سوریې جګړې ته استوي کوم چې په ایران کې میشت دي. په ایران کې هم اقتصادي ناورین ده او دوی چې کله هلته ورځي دوی ځورول کېږي. په دغه یوه لاره دوی د خلاصون لري چې سوریې ته لاړ شي د جنګ دپاره او ښه معاش واخلي. نو د دې په خاطر باندې دوی هلته ځي. د راپورونو له مخې ایران د هغو افغانانو لپاره پیسې او په ایران کې د اوسېدو دایمي ځای ورکوي چې په سوریه او عراق کې د ایران په خوښه جګړه کوي. څه موده وړاندې ایراني رسنیو راپورونه خپاره کړل چې تر دې دمه په دغو جګړو کې ګڼ افغانان وژل شوي او د ایران په قوم کې خاورو ته سپارل شوي دي. په ننګرهار کې د ماینې ښودلو یو طرح نیول شوی دی. د ملي امنیت ریاست وایي د فضل الله په نوم دغه کس یې د ننګرهار په کوټ ولسوالۍ کې په داسې حال کې نیولی چې ماین یې ځای پر ځای کوه. د سرچینې په لیکنه له دغه کس سره یې 2 میله وسله او د ماین جوړولو ځینې وسایل هم نیولي دي. دولت ډلو په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. 2 افغان بایسکل چلوونکي له شاوخوا 10 میاشتې سفر وروسته نیویارک ته ورسېدل او د جمعې په ورځ یې د سولې او پیوستون له پیغام سره د ملګرو ملتونو په مرکز کې د دې نړیوالې موسسې له سرمنشي بان کی مون سره وکتل. نادر شاه ننګرهاري چې په 2003 میلادي کال کې په افغانستان کې د بایسکل ځغاستیا اتلولۍ ګټلې وه، له خپل 19 کلن زوی سره یو ځای په داسې حال کې د ملګرو ملتونو له سرمنشي سره ولیدل او چاپنه یې ور واغوسته چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازی محمود صیقل هم حاضر و.
ناټو له 2014 کال وروسته هم د افغان ځواکونو روزنې ماموریت ته ادامه ورکوي. د ناټو بهرنیو چارو وزیرانو د 2 ورځنۍ غونډې په پای کې د ناټو سرمنشي جنس سټولټنبرګ په خبري غونډه کې وویل چې د دوی تر 2014 کال وروسته هم د دفاعي ځواکونو د روزنې ماموریت ته دوام ورکولو پریکړه وکړه. د ناټو سرمنشي زیاته کړه دوی د افغانستان وروستي سیاسي او امنیتي حالات او له افغانستان سره د ناټو د راتلونکو همکاریو په اړه بحث او ارزونه وکړه او د افغان ځواکونو د روزنې ماموریت دوام یې مهم وباله. د ناټو سرمنشي جنس سټولټنبرګ ویل چې په دې غونډه کې دوی د افغان ځواکونو دوامداره مالي ملاتړ په اړه هم خبرې وکړې او ټولو ګډونوالو د اوږدې مودې لپاره د افغان ځواکونو د مالي ملاتړ ژمنې وکړې. د زیاته کړه چې دا مالي ملاتړ به تر 2020 کال پورې ادامه لري. سټولټنبرګ هیله څرګنده کړه چې یوه نیمه میاشت وروسته به د ناټو په سرمشریزه غونډه کې چې د پولنډ په پلازمینه وارسا کې جوړیږي ولسمشران به د یادو ژمنو ملاتړ وکړي. د نورو د ژوند ژغورلو لپاره خپل ژوند نیمګړی کړی نور احمد هغه هلمندي سرتیری دی چې د ماینونو په شنډولو کې معلول شوی او په باور یې چې حکومت هیر کړی دی. د ماین په شنډولو کې یې دواړه پښې پرې او سترګې نابینا شوي او یو ځل بیا د نړۍ لیدو غوښتنه لري. زموږ خبریال ذبیح الله خورشیدي د هغه کیسه انځور کړې ده. د نورو د ژغورنې لپاره د بدن مهم غړي له لاسه ورکړي خو داسې ښکاري چې هغوی هیر کړی. نور احمد هغه هلمندی ځوان دی چې له ټپي کېدو وړاندې د جګړې اتل بلل کېده خو اوس د نورو د اوږو بار شوی. نور احمد په سلګونه ماینونه شنډ کړي خو 1.5 کال وړاندې په خپله د ماین قرباني شو او اوس له حکومته ګیلمن دی. همدغه نن وزارت داخلیه ته ورغلی مالته پرېوتلی یم ته باور وکړه زما د لاس غوښه وشکېدل چې زیره کشولم د باندې راویستلم. ته باور وکړه وزارت داخلي بلې وه نو زه څه خبر یم د بودجه د چا دپاره ده چې زما دپاره نه ده. د پولیسو دغه سرتیري په چاودنه کې دواړه پښې او دواړه سترګې له لاسه ورکړي. نور احمد شانس لري چې دا لویه نړۍ بیا وګوري خو په دې برخه کې ډیر لګښت اړتیا لري. افغان ډاکټرانو ورته ویلي په بهر کې د سلګونو زرو افغانیو په لګښت سره د دې چانس شته چې یوه سترګه بې راشي. او دا زما سترګې تاسې وینئ چې تقریبا 15 لکه افغانۍ مصرف پر ما راځي نو چې زه خپل په کور کې د وړو روپۍ نه لرم او زه په کنډواله سرا کې ژوند زندگی کوم او زه د ډېر خواشینۍ سره مخ یم. یو څوک چې وشیدان په دولت کې ورکوي دولت باید هغه ته ډېره متوجه وسي. د نور احمد د کورنۍ نور غړي هم له خاورې د دفاع په لار کې وژل شوي او نږدې د ټولې کورنۍ غړي ورتر غاړې دي. دی باید په لسګونو کسانو ته نفقه پیدا کړي په داسې حال کې چې پښې نشته او سترګې هم څه نه ویني. تاسو پوهېږئ په هلمند ولایت کې خو معرف ډېر کمزوری دی. ما مراجعه کړې دا زموږ ماشومان چې د 7 کونډیانو ایاله ده تقریبا 15 کوچنیان دي چې هغه زما څه نفقه غواړي. هغو ته د تعلیم زمینه نه ده مساعده شوې. تعلیم نشته هغه کوڅه پر کوڅه ګرځي زرا کوي ما ته ډوډۍ پیدا کوي. یوازې نور احمد نه ده چې له خاورې د دفاع په لار کې معلول شوی ډیر داسې نور د جګړې د میدان سړي معلول شوي خو وروسته پسې چا دروازې هم نه دي ټکولي. د سرتیرو دا ډول ژوند ښایي د نورو سرتیرو روحیه کمزوري کړي. موږ هڅه وکړه د کورنۍ چارو وزارت سره د نور احمد دردونکې کیسه شریکه کړو خو دوی نه یوازې نور احمد ته د لیدلو وخت نه دی ورکړی بلکې زموږ اړیکه هم ځواب نه کړه. په ننګرهار کې 4 داعش او 3 نور وسلوال وژل شوي دي. د ننګرهار پولیسو عامه اړیکو مسؤل حضرت حسین مشقیوال وایي تېره ورځ ناوخته بهرنیو ځواکونو د چین په کړکړۍ سیمه کې هوایي برید کړی چې 4 داعشیان پکې وژل شوي دي. د مشقیوال په خبره تېره ورځ په لالپوري کې وسلوالو د افغان ځواکونو پر پوسته برید کړی و چې په پایله کې 2 وسلوال ووژل شول. 201 سیلاب قل اردو بیا وایي چې د بټکوټ ولسوالۍ په سرګردان چوک کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ په نښته کې یو طالب وژل شوی دی. دولت ضد ډلو د دواړو پیښو په اړه څه نه دي ویلي. دا هم څو بهرني خبرونه. روسیې په لومړي ځل په سوریه کې د امریکا په مشرۍ له نړیوال ائتلاف سره ګډ هوایي بریدونه پیلوي. د روسیې دفاع وزارت ویلي دغه ګډ هوایي بریدونه د روانې مې میاشتې په 15مه نیټه د سوریې له حکومت سره په همغږۍ پیلیږي. په ورته وخت کې د لبنان حزب الله ډلې ویلي په سوریه کې خپل نظامي حضور پیاوړی کړی دی.
د روسیې دفاع وزارت ویلي د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف ته په سوریه کې د النصره ډلې په ګډون پر نورو سخت دریځو ډلو د ګډو هوایي بریدونو وړاندیز کړی دی. د روسیې دفاع وزارت د دغو ګډو هوایي بریدونو د پیلېدو نیټه تر راباندې مې میاشتې 25مه ټاکلې ده. د روسیې دفاع وزیر سرګي شویګو د دغه هېواد د دفاع وزارت غونډې ته وویل د روسیې او نړیوال ائتلاف ګډ هوایي بریدونه به د سوریې له حکومت سره په همغږۍ ترسره کیږي. واشنګټن تر دې وړاندې د سوریې له حکومت سره په همغږۍ د هر ډول نظامي عملیاتو ترسره کول رد کړي وو. د روسیې دفاع وزیر همدارا زیاته کړې چې په دغو ګډو هوایي بریدونو کې به هغه قطارونه هم په نښه کیږي چې له ترکیې څخه سوریې ته وسلې او نظامي مهمات لیږدوي. سرګي شویګو وویل د روسیې او نړیوال ائتلاف ګډ هوایي بریدونه به په سوریه کې د سوریې د پروسې له دبغام سره مرسته وکړي. په ورته وخت کې د لبنان حزب الله ډلې په سوریه کې د خپل پراخ نظامي حضور خبر ورکړ. حزب الله ډلې ویلي د سوریې جګړې ته یو شمېر مهم مشران استولي دي. حزب الله ډلې دغه څرګندونې په داسې حال کې کړې چې څو ورځې وړاندې په سوریه کې د دغه ډلې یو مهم قومندان د مخالفو وسلوالو په برید کې ووژل شو. حزب الله ډله په سوریه کې د بشار الاسد د رژیم په ملاتړ جګړه کوي. د هند په شمال لویدیځ کې ګرمې هوا 80 کلن ثبت شوی ریکارډ مات کړ. د هند په فالودي ښار کې د تودوخې درجه د سانتیګراد په کچه تر 51 درجو ورسېده چې تر دې وړاندې په دغه ایالت کې د تودوخې لوړه کچه د سانتیګراد په کچه 50.6 درجې ثبت شوې وه. د راپورونو له مخې هند کې په دې وروستیو کې د ګرمې هوا له امله په زرګونه کسان له سختو ستونزو سره مخامخ شوي دي. هند کې همداره شاوخوا 330 میلیونه وګړي د ګرمې هوا ترڅنګ د اوبو له کموالي سره هم مخامخ دي. په دې وروستیو کې د هند په یو شمېر ایالتونو کې د ګرمې هوا له امله تر دې دمه 150 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. په بهرنیو خبرونو کې وروستی خبر ده چې د عراق په پلازمینه بغداد کې د حکومت پر ضد پراخ لاریونونه د پولیسو سره په تاوتریخوالي پای ته ورسېدل. د عراق پولیسو په بغداد کې ژغورنې سیمې ته د لاریون کوونکو ننوتلو وروسته پر دوی ډزې وکړې چې له امله یې شاوخوا 150 کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. د عراق لومړي وزیر حیدر العبادي دغه لاریونونه په کلکه وغندل او همدارس په بغداد کې د شپې پر تګ راتګ هم بندیز ولګېد. د عراق په پلازمینه بغداد کې په زرګونو کسانو یو ځل بیا د حکومت پر ضد پراخ لاریونونه وکړل چې وروسته له پولیسو سره په تاوتریخوالي پای ته ورسېدل. د عراق شیعه مذهبي مشر مقتدا الصدر ملاتړي لاریون کوونکي د پولیسو له سخت مقاومت سره د بغداد زرغونې سیمې ته ننوتل. د راپورونو له مخې پولیسو په لاریون کوونکو ډزې هم وکړې چې له امله یې 10 کسان وژل شوي او تر 100 ډېر نور ټپیان شوي دي. بغداد کې د تېرې ورځې په لاریونونو کې د مقتدا الصدر د ګڼ شمېر پلویانو ترڅنګ د نورو ډلو کسانو هم ګډون کړی و او په حکومت کې د پراخو اصلاحاتو غوښتنه کوله. د عراق لومړي وزیر حیدر العبادي تر لاریونونو وروسته په خپله ټلویزیوني وینا کې دغه لاریونونه په کلکه وغندل او په دې اړه د جدي اقداماتو خبر ورکړ. د حیدر العبادي په مشرۍ د عراق حکومت تر لاریونونو وروسته په بغداد کې د شپې په تګ راتګ بندیز لګولی دی. د بغداد په زرغونه سیمه کې د عراق د پارلمان ترڅنګ نورې دولتي ادارې او بهرني سفارتونه موقعیت لري. په بغداد کې تر دې وړاندې هم د لومړي وزیر حیدر العبادي پر ضد لاریونونه شوي وو. د یادونې وړ ده چې د عراق حکومت په داسې حال کې له سیاسي کړکېچ سره مخامخ شوی چې د دغه هېواد پوځ د داعش لخوا د نیول شویو سیمو د بیرته نیولو لپاره نظامي عملیات پیل کړي دي. درنو لیدونکو کورني او بهرني خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېدل. له لږ ځنډ وروسته د خپل مېلمه سره د ورځې په توده موضوع بحث لرو. ملتیا مو غواړو. بیا هم ستړي مه شئ، په خیر راغلی. درنو لیدونکو اوس هم وار رارسېدلی چې د ورځې په توده موضوع د خپل مېلمه سره بحث وکړو. د بحث موضوع مو ناټوله 2014 کال وروسته هم د افغان ځواکونو روزنې ماموریت ته ادامه ورکوي. په بحث کې سره مېلمه پوځي کارپوه جنرال محمد صادق شینواری راسره دی. تاسو ته ښه راغلاست وایو شینواری صاحب. مننه. په خیر راغلی. شینواری صاحب که په سر کې راته دا وایي چې پرون ناټو خپله غونډه کې دغه پرېکړه وکړه چې تر 2020 کاله پورې به خپل ماموریت افغانستان کې افغان پوځیانو ته ادامه ورکړي. په اوسنیو شرایطو کې تاسو دغه پرېکړه څومره ګټوره بولئ؟ خپل سلامونه او نیکې وړاندې کوم په لومړی سر کې ستاسو تخنیکي کارکوونکو ته او هم د شمشاد تلویزیون لیدونکو ته ستاسو له دغه بلنې مننه کوم.
په څلورو لسیزو کې بر علاوه زموږ د هېواد ټولې شتمنۍ زیانمنې شوې، بلکې زموږ امنیتي ځواک هم ډېر زیانمن شو، چې خوشبختانه د 2002 کال را په دې خوا د نړیوالو د مرستو او هغه ژمنې چې کړې وې موږ اوس د یو ښه او ښه قوي ځواک لرونکي وو. که ستاسو په یاد په 2014 کال کې هم په بروکسل غونډه کې د دفاع وزیرانو په غونډه کې چې اتیش هیوادو دفاع وزیرانو غونډه لرله پکې چې دا هم د افغانستان ځواکونه وسایل او د دوی کړنې او دا هم ویل چې دی د دې وړتیا لري چې دی وروسته د دې نه دی خپلواک شي او دی خپل د هېواد نه دفاع وکړي. خو خوشبختانه پرون هم په 20 د مې په د هېوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې دا ژمنه وشوه، پرېکړه وشوه چې د افغانستان ځواکونو سره به د 2014 نه تر 2020 کاله پورې د مالی او روزنې او ښوونې برخه کې به دوی مرسته کوي، چې دا په اوسني شرایطو کې دا ډېر ښه یو راتلونکی دی موږ ته، او په خصوصا د افغانستان په اوسني حالاتو کې دا ژمنه ډېره ښه ژمنه ده او دا پریکړه په ځای ده. او موږ شینوار صاحب که دا راته ووایي د ناټو سرمشر جینس سټولټنبرګ هم د نړیوالو یا د ناټو د غړو هېوادونو غوښتي دي چې په مالي برخه کې د افغانستان سره هم د ناټو سره د افغان پوځیانو سره هم مرسته وکړي، فکر کوئ چې پوځي لګښتونه دومره ډېر زیات دي چې د ناټو د غړو هېوادونو څخه مرسته وغوښتل شي؟ دا خو طبیعي خبره ده چې لګښتونه زیات دي او دوی به د دغه لګښتونو په اړه باندې چې د دې کوم هېوادونه دوی مرسته وغواړي دا به په دې کې حتمي وي، ځکه د 2002 کال نه په دې خوا د ناټو غړي او خصوصا متحده ایالات زموږ د ځواکونو سره دوی مرسته کړې ده، په هره برخه کې مرسته کړې ده، نو دوی کولی شي چې دوی په خپله برخه کې دوی د نورو مرستو غوښتنه شي تر څو چې دغه کمې مرستې چې د 2020 کاله پورې ناټو هېوادونو کړي د افغانستان سره او دوی په دغه ژمنه باندې ودرېږي او په وخت و زمان باندې زموږ ځواکونو ته دغه ژمنې ورسوي. شینوار صاحب که دا راته وایي ناټو ویلي دي چې په روزنیز ماموریت ته به هم ادامه ورکوي او د افغان پوځ ته به روزنه ورکوي، تقریبا په 20 ولایتونو کې زموږ پوځ یا ځواکونه په جګړه باندې بوخت دي، فکر کوئ چې د جګړې په وخت کې دا مهمه ده چې باید روزنه ورکړل شي او که نه د دې تر شا کوم بل هدف دی؟ ښه پوښتنه ده. وګورئ تاسو زموږ په ډېرو ولایتونو کې دا اوس جګړه روانه ده، هره ورځ زموږ ملي ځواکونه دوی شهیدان کېږي، زخمیان کېږي، اسیران کېږي او دوی تر کم ځای پورې چې تاسو په جریان کې یاستئ، مطبوعات په جریان کې دي، دوی د خپل هېواد نه او د خپل هغه سیمې چې دوی هلته اوسېږي دوی دفاع کوي، حتی دوی خپل خواږه ځانونه هم قربانوي. خو دا کوم کسان چې اوس فعلا زموږ امنیتي ځواکونه په جګړه کې دي دوی حتما دوی خو روزل شوي دي، نو هغه کسان زما په نظر چې دوی په دغه جریان کې چې مثلا د یو طرف نه جګړه روانه ده او بل طرف نه دوی باید روزنه هم وګوري، نو دا پلانونه او استراتیژیګانې چې دي د کورنۍ چارو وزارت او همداسې د ملي دفاع وزارت دوی خپله پلانونه جوړوي دي، په هم وخت زمان هم سیمې کې دوی حضور ولري او هم دغه خپلو سیمو نه دوی دفاع وکړي. کله چې ځواکونه په دې سمبال دي چې جګړې ته هغوی مهر شوي دي او جګړه کوي، آیا فکر کوئ چې په دې وخت کې ضروري ده چې باید روزنه ورکړل شي او که نه روزنې ته ضرورت نه لري نور؟ خو تاسو وګورئ چې دا کم کسان چې مثلا دوی دندو ته ګمارل کېږي دوی خامخا روزل شوي دي
او دوی را روزل کیږي نو تاسو وګورئ چې موږ په مثلا په دفاع وزارت کې په کورنۍ چارو وزارت کې دی منظم هلته روزنیز ښوونځي لري مرکزونه لري چې د هغه نه مثلا موږ منصوبین او ساتونکي دی فارغیږي او په ښه روزنه او په سلا باندې دی مجهز دي او هلته دی د جګړې ځای ته ځي نو داسې بیلګه تر اوسه پورې به زما په نظر باندې نه وي چې هغه چا چې هغه نظامي روزنه نه یې لیدلې او هغه د جګړې میدان ته لاړ شي نو دوی ټولو روزنې لیدلې او دوی کم کسان چې مثلا نوي دې صفو ته راځي د هغو پروګرامونه روښانه دي چې دوی د کورنۍ چارو وزارت او د ملي دفاع وزارت مرکزونه لري او دوی تاسو هره ورځ ګورئ چې په هفته کې اقلا یا 15 ورځو کې زموږ ملي ځواکونه د روزنیز مرکزونه دوی فارغیږي او دوی ځي خپلو دندو ته داسې راپورونه هم ورکول کیږي چې په ورځ کې یا په دومره مشخص وختونو کې تر زرو ډیر زیات په یوه میاشت کې تر زرو ډیره سرتیري وژل کیږي یا ځواکونه وژل کیږي فکر نه کوئ چې د روزنې ماموریت کې کم ضعیفان یا کمزوري موجوده ده وګورئ تاسو چې په افغانستان کې یو یا دوه هیوادو جګړه روانه نه ده بلکې دلته د سیمې استخبارات خپل استراتیژیک اهداف لري دوی هم استراتیژیک اهداف په روزنه باندې کوم تاثیر لري کومه روزنه چې اوس ورکوي دلته په افغانستان نه په روزنه باندې د زموږ ملي ځواکونو په روزنه باندې هیڅ نوع تاثیر نه لري او مثبت تاثیر نه لري زموږ ملي ځواکونه هره ورځ دوی کله چې د روزنیز مرکزو څخه دی فارغیږي او دوی په وسلې او په تجهیزاتو سنبالیږي او هغه ځای ته دی ځي او هلته خپلې دندې ترسره کوي خو په اصل کې موضوع دا ده چې دغه د هیوادونه د سیمې هیوادونه استخباراتي کړی چې په زموږ په هیواد کې دی هم کوشش کوي چې دی هم لاسته راوړنې ولري خو تر کومه څو کاله را په دې خوا خصوصا دغه کال چې تاسو د دې شاهد یاستئ چې دا د طالبانو هغه ویاند هم د عمري عملیاتو په نامه باندې یو دغه اعلان که خو هغسې چې څنګه چې دا اعلان شوی و څنګه چې دا دغه و هغسې نه ده یعنې زموږ ملي ځواکونه اوس په پرمختګ په حال کې دي خیر لاسته راوړنې لري او هره ورځ ګورئ چې تاسو په هر ولایت کې به دا څو ولایتو کې چې جګړه روانه ده یعنې موږ ډېر لاسته راوړنې لرو ډېری وخت افغان ځواکونه کله چې په جګړه کې تکتیکي شاتګ کوي خپل د هوایي اکمالاتو نشتون بولي ولې ناټو خپله په دې برخه کې د افغان ځواکونو سره مرسته نه کوي خو د تکتیکي شاتګ په د نظامی لحاظه خپله دا یو برخه هم ګڼل شوې ده چې په کوم حالاتو کې باید نظامی تکتیک په کار واچول شي او دوی شاته تګ وکړي خو هغوی داسې هم وایي چې موږ هوایي اکمالات نه لرو ځکه موږ تکتیکي شاتګ کوو خو تاسو وګورئ افغانستان په ډېرو نقاطو کې ورځ په ورځ باندې جګړه زیاتیږي او خامخا ستونزې شته موږ په مثلا په وخت و زمان باندې په مثلا په اکمالاتو کې موږ ستونزې لرو او هم دغسې ستونزې هم زموږ ناتو قوتونه هم لري چې په وخت و زمان باندې مثلا هلته دوی نشي کولی چې دی هلته رسیدګي وکړي او مسایل دی دغه کې اکمال کړي خو په اصل کې تاسو وګورئ چې په همدغه حالت کې هم هره ورځ موږ ډېرې لاسته راوړنې لرو او په هر ځای کې تاسو د دې شاهد یاستئ چې مثلا مطبوعاتو لارې چې په هر عملیاتو کې مثلا موږ د ملي دفاع وزارت تقریبا په 4 ساعتو کې تاسو به اورېدلي څومره دې عملیات کې مثلا څومره لاسته راوړنې لري شنوار صاحب که دا راته ووایي اوس افغان ځواکونو ته څه پکار دی چې کومې نړیوالې ټولنې یا خپله ناټو چې کومې مرستې کوي څرنګه باید ترې استفاده وکړي کومې نړیوالې ژمنې چې اوس دا تجدید شوې یعنې د 2020 کاله پورې دی غواړي چې د افغان ځواکونو سره د مالي او په ښوونه او روزنه کې مرسته وکړي
نو زمونږ د ځواکونو لپاره دا پکار ده چې موږ دلته ښه مدیریت ولرو او د دغه ژمون نه موږ ګټه پورته کړو او موږ په مثلا په خپلو مرکزونو کې خپل پوځیان ښه وروزو او هم د دې په څنګ کې یعنی ښه مدیریت یعنی ښه مدیریت ولرو باید تر څو چې دغه ژمنې ښه په ځای تاسو نه مننه. درنوونکو دا هم د کابل بازارونو کې د خوراکي او سون توکو بیې. یو امریکایي ډالر پیرودل 8 افغانۍ او بیا پوله پلورل 8 افغانۍ 15 بیا پوله. یو ایرو پیرودل 20 افغانۍ پلورل 20 افغانۍ 10 پوله. یو پاوند پیرودل 98 افغانۍ 80 پوله پلورل 99 افغانۍ. یو د سعودي ریال پیرودل 13 افغانۍ 15 پوله پلورل 18 افغانۍ 25 پوله. د اماراتو یو درهم پیرودل 13 افغانۍ 8 پوله پلورل 18 افغانۍ 80 افغانۍ. زر هندي کالدارې پیرودل 125 افغانۍ پلورل 110 افغانۍ. زر پاکستاني کالدارې پیرودل 640 افغانۍ پلورل 688 افغانۍ او زر ایراني تومانه پیرودل 19 افغانۍ 8 پوله پلورل 19 افغانۍ 80 پوله. نه 40 کیلو وړۍ 1300 افغانۍ. 40 کیلو وریجې 1650 افغانۍ. 14 کیلو غوړي 1110 افغانۍ. 1 کیلو غوښه 280 افغانۍ. 1 کیلو بوره 48 افغانۍ. 1 کیلو ګاز 14 افغانۍ. 1 لیټر ډیزل 3 افغانۍ او 1 لیټر پټرول 40 افغانۍ. درنوونکو زموږ 11 بجو خبري ټولګه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا مو الله مل.